السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. د افغانستان د کرکټ مینوالو ته دغه غټه بریا مبارک شه. سیریز یې وګټلو د زیمبابوې نه، صرف او صرف 3 باله پاتې شو. نو ډېره زبردسته لوبه وشوه. اوس ورته ناست وو، نو خوندوره لوبه وشوه. محمد نبي لالا زبردست اخیره کې دغه لوبه راواړوله، ښایسته بیټینګ یې وکړو. نو د افغانستان د کرکټ مینوالو ته دې بیا هم مبارکي وي. سکور خو ډېر لږ سکور و، خو د افغانستان چې کوم ټیم دی نو اول نه بیا داسې وکټې چالو شوې. خو زه دا وایم چې د زیمبابوې خلاف د افغانستان ټیم چې دومره سر په سر لوبه کوي، نو ګورئ دا ښه خبره نه ده، ځکه چې صحیح د پاکستان نه هم یو لوبه ګټلې وه، که تاسو کتلي، او یو یې TODI کې ګټلې وه. خو په بله لوبه کې پاکستان ولې داسې ظالم ګوزار وکړو چې بیا ځای له نه راتله. نو په کار دا وه افغانستان ټیم له، د افغانستان چې کوم اول نه له ګوربز روزي، صدیق الله تل روزي، تی یو ذره پام یې خراب شوی دی، لکه پام په ځان وکړي، ځکه چې بیخي داسې سوری نه نو سکور دومره نه 127 سکور، مطلب 26 سکور، نو دی مطلب ما والله به دی په 15 یا په 12 اورو کې چیس کوي. خو بیا هم به هر حال لوبه وشوه، خو وکټ یې ډېرې زر زر د افغانستان ټیم پرېوتې. محمد نبي لالا چې کوم ودرېدو نو هغه زبردست بیټینګ وکړو. دغه سیریز اوس هم لا چالو دی میچ، خو میچ ختم شو او هغه سیریز یې وګټلو. زبردست استقبال ورته وشو. نو دوستانو، دغه د افغانستان د کرکټ د ملګرو سره مې دا ویډیو شیر کړو. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله اوسئ. خدای په امان.